بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې په عمل کثیر سره خو لمونځ ماتیږي، د عمل کثیر وایي وڅه ته؟ علامه مفتی محمد یوسف لدیانوي شهید رحمه الله په خپله فتاوا آپ کې مسائل رون کا حل جلد نمبر 2 صفحه نمبر 556 هغه لیکلي دي چې د حنفي مذهب فتوا دا ده چې په عمل کثیر سره لمونځ فاسدیږي. په حواله سره د دور مختار معشامي جلد نمبر 1 صفحه نمبر 440. عمل کثیر و یو داسې عمل توایي چې یو بل سړی ورته وګوري هغه دا وګڼي چې دا سړی په لمانځه کې ولاړ نه دی، یعنی دا سړی هسې ولاړ دی، لمونځ نه کوي. دی دا لاسونه دومره سره غورځي را غورځوي چې یو بل سړی لرې سړی وګوري هغه دا وګڼي چې دا په لمانځه باندې نه دی ولاړ. په حواله سره د فتاوا هندیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 103. یا چې د کم کار د پاره دواړه لاسونه استعمالوي هغه هم په عمل کثیر کې شامل دی. په حواله سره د فتاوا هندیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 103. یا په یو لاس سره په یو رکن کې بار بار یو عمل کول دا هم په عمل کثیر کې شامل دی. په حواله سره شامی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 425. نو په کار دا ده چې محترمینو په لمانځه کې سړی ښه په وقار، په احترام، په عزت سره ودرېږي، ډېر دې لاسونه نه غورځوي. یقینا دا ځینې کسان چې سړی ورته ګوري ته به وایه چې دی په لمانځه نه دی ولاړ، دومره دا لاسونه سره ښوروي. نو لمانځه باندې باید ښه په خشوع او خضوع سره ودرېږي سړی. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن